السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حج پر درې قسمه دی. اول حج قران، دوم حج تمتع، دریم حج افراد. دا هر یو به ځان ته تفصیل وکړي. حج قران دې ته ویل کېږي چې سړی په یوه احرام باندې د عمرې او د حج دواړو نیت وکړي. یعنې سړی له کندهار یا له کابل یا له کوټ څخه ری کېږي، احرام چې وتړي نیت دا وکړي چې نیت کوم د عمرې او د حج رابطې راڅخه قبول کړي، تیاره ته اسانه کړي. دغه حاجي صاحب ته حج قارن ویل کېږي. دغه حاجي صاحب به عمره راوړي، وچوته طواف وکړي، بیا به 2 رکعته واجب کړي او صفا او مروه به کړي. بس د احرام بند دی، احرام نسي خلاصولی. داسې خلاصولی چې احرام یې زوړ سي پرېولي یا بل لا واخلي، خو لیکن په احرام کې به سار نسي خریالی تر هغه وخته پورې چې شیطانان یې وویشتل او پسه یې حلال کړي، له هغه بعد به بیا سر خري. دا ټول وخت په احرام کې وي. نو د امام صاحب رحمت الله علیه مبارک قول هم دا دی چې حج قران ډېر افضل دی. حج قران افضل دی اولنی، ځکه پکې تکلیف ډېر دی. نو چې احرام ته وولېدي بیا د اختر تر ورځې پورې له احرام څخه نشي وتلی. او پر حج قارن باندې دمې اغسطان د پسه حلالول د اختر په ورځ دا واجب دمې د شکریې. دوم حج تمتع دی. هغه دې ته ویل کېږي چې له کراچي او له کندهار او له کوټ څخه احرام د عمرې وتړي، نیت د عمرې وکړي چې نیت کوم د عمرې رابطې راته اسانه کړي، تیاره څخه قبول کړي. عمره راوړي، عمره چې پوره کړه بس بیا د کار د نورې عمرې راوړي، نیه راوړي، لمنځونه کوي، تلاوتونه کوي. خو هغه کوم ورځ چې تر حج راځي تر هغه وخت پورې دی خلاص دی، بل شی پر ده باندې نشته. دې ته بیا حج تمتع وایي. په یوه سفر باندې یې دواړه کاره وکړو، هم حج ته ولاړی هم عمرې ته ولاړی. خو صحیح دا ده چې د عمره راوړو بیا له احرامه خلاص و، نو پر دغه حاجي صاحب باندې بیا د اختر په ورځ باندې دمې د شکرې واجب پسه به حلالوي. دوم قسم هغه حج تمتع چې درته بیان مکړي. اوله درجه په ثواب کې قران دی، دوم تمتع دی. دریم حج افراد دی چې هغه حج مفرد هم ویل کېږي. حج ته افراد حج افراد وایي او هغه حج کوونکي ته حج مفرد وایي. دا دی چې له کندهار او له کابل او له کوټ څخه اول وار احرام د حج وتړي، وایي نیت کوم د حج رابطې راڅخه قبول کړي، تیاره ته اسانه کړي. نو دغه حاجي صاحب حج مفرد چې احرام وتړی، نو دی چې بیت الله شریف ته راسي، د ده دپاره طواف قدوم سنت یې کوي. ګوره د قارن دپاره خو د عمرې طواف واجب و، د متمتع دپاره د عمرې طواف واجب و. دغه حج مفرد چې رالی دا به طواف په نیت د طواف قدوم کوي. طواف چې وکړي وشوته صفا او مروه کې وکوله، بیا د اختر په ورځ د طواف زیارت ته صفا او مروه څخه خلاص، او کې نه وکوله بیا به د اختر په ورځ باندې صفا او مروه طواف زیارت کوي. او دغه حج مفرد سر به نه خري. دغه به هم تر اختره پورې احرام بنده ګرځي، په احرام کې به وي. قارن به هم تر اختره په احرام بنده وي، حج مفرد به هم تر اختره پورې احرام بنده وي. په حج قران کې دا سول چې د عمرې او د حج د دواړو نیت یو ځای وکړي، او په حج افراد کې صرف یوازې د حج نیت وکړي. نو پر حج مفرد باندې بیا د اختر په ورځ باندې دمې د شکریه نسته، پسه حلالول ور باندې واجب نه دي. کې حلال کې ورلره مستحب کار دی، ښه کار دی، خو کې نه کې حلال غاړې نه په بندېږي. بیا یې ور درته ذکر کوم. حج پر 3 قسمه دی. حج قران دې ته ویل کېږي چې له هره ځایه ته رهي کېږي، نیت د عمرې او د طواف د دواړو دا وکړي. هلته چې د عمره راوړه سر به نه خري، تر اختر ورځ پورې به احرام بند دی. د اختر په ورځ باندې بیا دمې د شکریې پسه حلالول در باندې واجب. حج تمتع دې ته ویل کېږي چې په نیت د عمرې ولاړ شي، هلته چې د عمره خلاصه که سر دې وخري باره ازاد ګرځي، بیا د اختر په ورځو کې د اختر احرام وتړي، د اختر په ورځ باندې بیا
پر ده باندې دمې د شکرې واجب دی په سه حلالول. درېیم حج افراد دی چې هغه یوازې د حج نیت وکړي، احرام د حج په نامه وتړي، هغه چې ورلی طواف قدوم ولر سنت کې هغه به کوي او د اختر په ورځ باندې په سه حلالول د ده په حق کې مستحب دی، واجب نه دی. او حج مفرد یعنې که یو چا د حج افراد نیت کړي دی که د حج د واجبات څخه یو واجب پرېږدي یو پسه ورباندې دمې اوړي. او دغه رنګه متمتع حاجي باندې که یو واجب د حج پرېږدي یو پسه ورباندې اوړي. او قارن حاجي که د حج قران نیت کړی و هغه که د حج په مناسک کې یو واجب پرېښوی پر هغه باندې بیا دوه سونه اوړي، دوې دمې اوړي. ځکه حج قارن خو عمره او حج دواړه په یو احرام کړي دي، نو هر جنایت که وکړي په دوه باندې ورته حسابل کېږي. حج تمتع که هغه کې اسانتیا زیاته ده، خو لیکن افضلیت کې قران هغه پر زیات دی. هغه په دې صورت کې قران هغه چاته افضل دي چې ویې پالي. بعضې علماء کرام او مشایخ عظام رحمهم الله ما لیدلي دي چې هغه د قران نیت کوي. او زما دې الله نصیب بیا وکړي، الله دې منصب وکړي. تاسې هلته حاجیانو صاحبانو ډېر دعاوې راته وکړي. ستاسو یو استاد زما اول وار چې حج ته زه ولاړمه د قران نیت مې په دې نه کوه، سړی نه عادت یې ورسره دم یې در باندې وانه وړي، بیا پسه له کمه کوي، پیسې نه وي. خو اوس مې حج زده سو، عمرې مې دوې وکولې، اول کال اوس هر کال عمرو ته ولاړم. دغې خو نو ډېرې عمرې کړي دي، نو خو په دا کال کې یوه یوه عمره هلته خو نو بیا ډېرې کېږي سړی هغه سره حساب. خو الله دې قبول کړي، الله دې ثواب ټول امت ور ورسوي. خو که حج ته بل وار مې الله نصیب وکړي د قران نیت به کوم. او هغه حاجیان صاحبان چې د حج شپې راژندېږي باید د قران نیت وکړي، باید د قران نیت وکړي. خلاصة المناسک صفحه شپېتمه. او دغه رنګه تحفة الحجاج صفحه 215 دې ته مفصل بحث ورکړی ده. نو دغه درې قسمه حجونه دي، ښه یې زده کړئ: حجي افراد، حجي قران، حجي تمتع. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.